یوه ورځ په 1 ساعت کې له یوې شفاخانې نه 2 جنازې راوتلې. هغه یو د کمخونۍ په وجه او د بل د فشار خون په سبب مړ شوی و. هغه جنازه 4 تنو پر وژه اخیستې وه. د دې بل په جنازې پسې بې حسابه لوی او واړه موټر روان ول. هغه یوه وینه نه درلوده ځکه مړ سو. دغه بل وینه زیاته سوې وه او تیزه سوې وه ځکه یې ژوند ونه سو کړی. دوی دواړه مړه سول مګر مرګونه یې یو راس نه وو او مرضونه بیل وو. یوه د نورو وینې هم څښلې وي او دې ته محتاج و چې ډاکټران یې له وجوده وینه وباسي، بل ته چا خپله وینه نه ورپرېښي او بې وینې وو. یو د افراط او بل د تفریط له لاسه مړ سو. هغه چې فقیر و او په فقر مړ سو، د هغه له مرګه باختر اژانس هیڅ خبر نه سو. د بل د مرګ اطلاع اخبارونو په ډېر تاسف اخیستې وه او د جرایدو مخونه یې په ماتم کې تور سوه. دوی دواړه یو بادار او بل مزدور وو. څه موده پخوا ښاغلی بادار رنځور سو. ډاکټر د مزدور وینه د رنځور وجود کې انجکشن کړه. د مزدور قوي وجود کمزوری سو او بادار په لږ وخت کې د هر راز خوراکونو په زور او د عیاشي په وجه په فشار خون مبتلا سو. چرته چې دغه شان باداري او مزدوري وي، دغه شان کارونه کیږي او د یو پر ځای 2 مري. یو کمزوری کول او بل قوي کول د دواړو په مړینه تمامیږي او د ظالم او مظلوم عاقبت هم دغه شان وي. موږ دا راز مرګونه طبیعي ګڼو مګر په حقیقت کې قتل او مقاتله ده چې د وینو پور ورته ویلی سو. په دغسې مرګونو کې هم قاتل او هم مقتول سته مګر زموږ پولیسان او حاکمان پرې نه خبریږي او داسې معنوي قتلونه له نورو نه دوی ډیر کوي. دلته که چا څوک په ټوپک وویشت یا یې په چړو وهه پوښتنه یې کېږي مګر که چا د چا ډوډۍ وخوړه او هغه له لوږې مړ سو، دغسې قاتل ته سزا نه ورکوي.